سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو سهار مې دغه یو ویډیو د دې هیلهمنډۍ د دلال وکته چې دا بیا ناست په افغانستان باندې د جهاد فتوی ورکوي. حالانکه په دې ټیم کې موږ ټوله دنیا ټول افغانان موږ امن سوله غواړو چې په افغانستان کې نور وینې بندول بند شي، مګر همدغه شان د هیلهمنډۍ دلال، دجال، خنزیر، ابلیس، د بنگلادیش جادوګر، د فردوس د پاټک مداري، دا مشرک، دا بدعتي، دا راپاسېږي زما په وطن باندې د جهاد فتوی ورکوي. افغانان ورونو زه هغه علما هغه قاري صاحبانو ته چې حق قاري صاحبان علما تاسو ته سلام کوم، احترام درته لرم، خو خفه کېږئ به نه زمانه چې دغه شان ابلیسان موږ نه پرېږدو. موږ دا خبره مخکې هم کړې چې هر یو مولا، هر یو قاري چې په پاکستان کې ناست وي او دا په افغانستان باندې د جهاد فتوی ورکوي، دا پوه شي دا حرامي دی، دا پوه شي چې دا منافق دی، دا پوه شي چې دا دجال دی، دا پوه شي چې د هیلهمنډۍ دلال دی. ځکه موږ دا نه وایو چې په افغانستان کې په امریکایانو باندې جهاد نه کېدو یا په نورو اروپایانو باندې زما ملته راغلي وو، بالکل یې منو. خو دا جهاد په قرآن په کوم ځای کې لیکلي دي چې دا جهاد دا تورخم نه خوا کېږي، دې خوا ټانګونه د حقاني د مدرسې په مخ کې تېرېده افغانستان ته تله، جهاد پرې نه کېدو. دغه 50,000 حملې د پاکستان د هوایي میدانونو نه په افغانستان باندې وشوې، زما ماشومان یې کباب کړو، جهاد پرې نه کېدو، هغه طرف ته پې کېږي. نو دا ولې حق نه وایي؟ ځکه دا حق نه وایي چې دا د هیلهمنډۍ دلال چې دی دې نه لوس فلمونه آیسای ډک کړي دي. دا د حق خبره نشي کولی، که حق خبره وکړه بله ورځ به دغه فلم ورته ښه شي دغه لوس فلم دې موږ ډک کړی ده نه. دی په دې کورونا باندې یو فتوا ورکړي چې دا کورونا په دې پاکستان کې نشته، څنګه یې درته دا بل اپډیټ کو، دغه توجه فرمایي. دی ولې په پنډۍ کې لوسې جنکۍ ګرځي د خدای دپاره، لوسې جنکۍ ګرځي دا دې ورکړي د جهاد فتوا. په مسجد په شاه فیصل مسجد کې د فلمونو پاټونه اخیستل کېږي، لاندې زیر زمیني کې نایټ کلب دی، ګډا پکې کېږي. په لال مسجد باندې بمباري شو، په زرهاو په سلهاو قاري صاحبان علما قرآنونه شهیدان شو. د امریکې ټول ظلم یو خوا طرف ته په افغانستان کې او د لال مسجد واقع بل طرف ته. ته ورکړه د جهاد فتوا که نه، ځکه ته نشي ورکړی چې ته یو منافق یې، ځکه ته یو ابلیس یې، ځکه ستاسې د لاسه زموږ په وطن کې اور بل دی. او د آیسا ایجنټه و ته د خدای نه نه یېرېږي، ته د آیسای نه یېرېږي. زما غونډه کې دغلته مې عکس لګولی، ما په هر یو که په پورته ظلم شوی په افغانستان کې او که لاندې په ښکته پښتانه خاوره باندې شوی، ما په ټولو باندې غږ اوچت کړی. داسې بمباري یا داسې وحشت چې په افغانستان کې شوی او هغې باندې ما غږ نه اوچت کړی. خو داسې خلک راته وایي په سلهاو ویډیوګانې دي زما. ما دلته په اروپا کې دلته مې عکس لګولی، ګوره دا عکس مې دې لپاره لګولی چې دلته ما دا د اروپایانو د پارلمان مخې ته په بروسل کې دا وښودل چې یاره زموږ په وطن کې داسې ماشومان ستاسې د بمونو د لاسه شهیدان کېږي. زموږ په وطن کې وحشت مه کوئ. دا بل عکس هم وګوره او دا دلته در باندې دا ویډیو هم ګورم. منافقه ته خو منافق یې که نه، ته خو هغه دغه دا ویډیو هم وګورئ افغانانو، دا وګورئ. دا ما د کرکټ په ګراونډ کې کړې ده. ښه دا د کرکټ په ګراونډ کې ده، د کرکټ په شپه باندې چې د 2019 ورلډ کپ ما ټوله شپه دا شیونه لیکل. دا وګوره، ستا کې ایمان ډېر دی که ما کې ایمان ډېر دی، د آیسا ایجنټه ما ټوله شپه دا شیونه لیکل چې موږ له بمونه مه رالېږئ، موږ له ستاسې ډالر نه دي په کار دی امریکې یا برطانیا. زه د کرکټ د میچ نه راویستم، بهر راویستم سکیورټي والا وایي دلته سیاست نشي کولی. بار چې راووتم انګریزان مې په ځان راغونډ کړه او ټولو ته مې ویل چې د دې عکسونه وباسئ د دې دغه او دا شعر کې په دا کې چې دنیا ته ورسېږي چې زموږ ماشومان باندې نور بمباري مه کوئ. دې ته وایي ایمان او منافقه. ما په هر شي باندې ویډیو کړې، په هر شي باندې مې ظلم چې شوی دی ما پې غږ اوچت کړی، مګر ته منافق چې قرآن شریف دې ایښی دلته مخې ته، ته راځې په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکې. دا اوس چې زه په طالبانو باندې نیوکې کومه، ډېر ښه کوم چې دا نیوکې پې کوم، حق مې دی او طالب حق نه لري چې زما په نیوکه باندې غږ وکړي. ځکه ما په هر یو وحشت باندې چې که امریکایانو کړی که طالبانو کړی که ملي اردو والا کړی، ما پې ویډیو کړی، زما په ریکارډ ویډیوګانې پرتې دي. ما ته طالب غلط کمنټ نه لیکي، دغه زما بعضې چې غلط کمنټونه لیکي چې ویې ګورم لاندې ګلخاني. نو منافقه ته خو هغه سړی چې عزت الله په نوم باندې یو سلفي ورور دی او د هغې ته تا په وټساپ کې هغه د ناموس کنځلې کړې وي، هغه خپل هغه شیر کړي، د ناموس د ښځې هغه کنځلې دې ورته کړې وي چې زموږ په خوله نه راځي. ته هغه منافق، ستا حیثیت خو دغه دی که نه. و خدای دې تباه او برباد کا، و خدای دې تباه او برباد کا. او زه دغه نه چې څوک سبق وایي
دا کم دغه چې سبق و چې هغه بم پکې والوتو تقریبا 15 طالبان پکې د میانده لاړه په د سبق چې د په مدرسه کې ویلو او دا مردار بد شو کاشکې دا مردار شوی وي دینه سبق مې وای د شیطان نه سبق د شیطان دی کاشکې ته مردار شو خو دا حقیقت دی چې وای په مردار بوټي باندې سپي متیازم نه کوي ته یو مردار بوټی تا نه د هندوان سکان تا نه ښه دي تا نه د کلیسا والا دغه ښه دي د کرسچن ته هغه منافقې چې روزانه دلته وروره صاحب مهربانه راځي په چاپه باندې د شیونه اچولي خلکو ته وروره غلط د قرآن بیانې تاکې هر ته که چېرته مسلمان وې تا به ویلی وې چې دغه د سولې ټیم دی خو زه د دې قاري صاحبانو ته ویم او چې څوک د دې نه سبق وایي دا مردار کوي او یا وري ګټئ که دا مردار کو ځکه په افغانستان کې نورې وري مورې تاسې نشئ ګټلی افغانستان کې ټول مسلمانان دي امریکایان لاړه په افغانستان کې چې څوک افغانان وژني وسه هغه به جهنم ته ځي او که تاسې داسې جدال او داسې د هیلهمنډۍ دغه شان دغه دلال مردار کو بلکل او یا وري ستاسې ګرنټي دي ځکه موږ ټولو افغانانو ته ژوندون غواړو په افغانستان کې که هغه زموږ ولس وي که هغه ملي اردو والا وي که هغه طالب وي موږ سوله غواړو دا د سولې ټیم دی د دنیا ټول علما وایي په افغانستان کې جنګ چې دی ناروا دی مګر دغه شان ابلیسان دغه شان منافقین راځي هلته کیني زموږ ځوانان غلطوي د ورو په نوم باندې او د بل په نوم باندې تا کې نه اسلام شته تا کې نه پښتو شته تا ته مه ویل چې ته د هغه فردوس کې چې هغه مداریانې تیار هغه مداري ستا دا ویډیوګانې شي نه موږ ګورو که ته هر چا مردار کړې بلکل اوی وري هغه ګټي نو افغانان ورونو نن مې درته وښوده چې دی څومره منافق دی او ما ته وګوره چې د کرکټ میچ زه خپل کرکټ میچ ته توجه نه ورکوم زه د خپل افغانستان اواز اوچتوم ما دلته د پارلمان د برطانیې د پارلمان مخې ته زما سپیچ شته دی زما خبرې شته ما ورته ویل تاسې ولې موږ ملک بمونه رالېږئ موږ ته دغه شان د یوروپین پارلمان مخې ته دا خبرې کړي دا عکسونه مې دلته لګولي دا وګورئ دا په ثبوت باندې دي او داسې په سرها ویډیوګانې دي چې دې راته وښیم هر وحشت باندې چې کوم په افغانستان کې شوی ښکته شوی ته ولې د سوات په ظلم باندې خبرې نه کوې د ملکن په ظلم ولې خبرې نه کوې د وزیرستان په ظلم ولې خبرې نه کوې د هیلهمنډۍ دلاله خو ته پوه شه چې ته غلام یې پوه شه چې تا نه فلمونه ډک کړي ته د خدای نه نه یېرېږي د قرآن نه نه یېرېږي د عیسی نه یېرېږي ته هغه رزیلان تاسې هغه منافقین هستئ چې زموږ افغانستان ته اور اچولی دی او داسې وخت به راشي چې نه به ستا په پاکستان کې ځای کېږي او نه به ستا په افغانستان کې ستاسې غونده کې دجالان به موږ جیپونو پورې تړو راکاږو به ځکه زموږ ډېر ماشومان ستاسې د لاسه کباب شوي خدای دې تباه او برباد کړه دا ویډیو شیر کړي افغانان ورونو چې دې دجال ته ورسي دې خنزیر ته او هر یو سړی چې په پاکستان کې ناست او زموږ په وطن باندې جهاد پې تو ورکړه زه ټولو ځوانانو ته زما له طرف نه اجازت دی چې څه شی هم ورته په خوله باندې راځي ورته یې وایي بلکل پرې لیسن دا ویډیو مخکې شیر کړي خدای